ډیر زیات د افسوس مقام دی. نن سبا داسې حالاتو ته راوتلي یو چې مسلمان به ځان ته وایي او ښه د لمانځه لپاره به په اول صف کې ولاړ وي، خو لیکن د حلال او حرام به بیا پروا نه کوي. څومره د افسوس مقام دی. همدغه سړی به وي ښه به ځان ته مخلص هم وایي، مؤمن به هم وایي، مسلمان به هم وایي، لمونځ به هم په جماعت کوي، ستا نه مخکې به جماعت ته رواني، لیکن په کاروبار کې بیا هغه رشوت اخلي، مسلمان ته دوکه ورکوي، ظلم کوي، په کار کې په کاروبار کې دروغ وایي، د سود معامله کوي، چې کم حرام کار وي په هغه کې د ده لاس وي، هغه د حلال او د حرام فرق نه کوي. او بیا لا ګیله هم لري چې یاره دعاګانې کوو، دعاګانې نه قبلیږي. ته دعا څه کوې؟ دغسې عبادت هم الله رب العالمین نه قبلوي چې ستا خوراکه حرامه وي، ستا ونس ته حرام شی ورلویږي، ستا په کاروبار کې حرام مال را روان وي، ته په خپلو بچانو باندې خپلو کورنیو باندې حرام مال خورې، نو څنګه به ستا عبادت قبول سي؟ ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې لا يقبل الله صلاة امرئ فی جوفه حرام. الله رب العالمین د هغه بنده لمونځ نه قبلوي چې د هغه په نس کې د حرامو ګوله پرته وي. نن سبا ته خپل د کاروبار ته وګوره، ته خپل د ژوند ته وګوره، ته د حرام او د حلال فرق نه کوې، د هغه تمیز نه کوې چې څنګه د لاس ته راتلل بس هغه رقم یې خپل لاس ته صرف راوړې. هسې کول نه دي پکار. خپل عبادات ولې بربادوې؟ کومه حلاله ګوله چې الله درکړې ده پر هغه باندې شکر وباسه او کوشش د حلالې نفقې کوه، حرامو څخه په کلکه اجتناب کوه. او دا شان امام ابن رجب رحمه الله وایي چې اکل الحرام وشربه ولبسه والتغذی به سبب موجب لعدم اجابت الدعاء. کم څوک چې حرامو ګوله خوري او د حرامو ګټې څخه اوبه څښي، شربت څښي، او دا شان حرامه جامه په تن کوي، د حرامو روپو جامه یې اخیستې وي هغه اغوندي، او دا شان د غذا هر شی چې راواخې، د خوراک هر شی چې راواخې چې هغه تا په حرامو روپي باندې راوړی وي لاسته، دا سبب د دې دی چې د دې په وجه به الله رب العالمین ستا دعا نه قبلوي. نو ګورې معززو مسلمانانو ورونو، په خپل کاروبار کې، په خپلو معاملاتو کې، په خپله روزانه کې، په خپله دکانداري کې د حرامو څخه په کلکه باندې پرهیز وکړئ. مسلمان ته دوکه مه ورکوئ او رشوت مه اخلئ، د سود څخه ځان ساتئ او مسلمان مه خطا باسئ. په کاروبار کې دروغ مه وایاست، د دروغ قسمونه مه اخلئ، صفا معامله د حلالو ګټه لاسته راوړئ، هغه کې بیا ډېر زیات برکات وي. امام ابن کثیر رحمه الله وایي چې والاکل من الحلال سبب لتقبل الدعاء والعباده. حلال مال چې څوک خوري، حلاله ګوله خپل نس ته اچي، حلاله جامه په تن کوي، حلالې اوبه څښي، دا بیا د دې سبب دی چې الله رب العالمین بیا د دې خپل بنده عبادات هم قبلوي او د دې خپل بنده دعاګانې هم قبلوي. بیا به ګیله نه کوو چې ولې زمونږ دعاګانې نه قبلیږي، ولې زمونږ خواستونه نه قبلیږي، ولې په وطن کې امن سوله نه راځي، دا دومره دعاګانې کېږي. نو هغه طرف ته بیا ته نه ګورې چې ستا په نس کې د حرامو ګوله پرته ده، ستا په تن باندې د حرامو جامه ده او تا حرامې اوبه څښلې دي، ستا په جیب کې حرامه ګټه پرته ده، تا په خپلو بچانو باندې حرامه ګوله خوړلې ده. نو اول به ځانونه اصلاح کوو، د حرامو به ځان ساتو، بیا به الله رب العالمین زموږ عبادات او دعاګانې قبلوي. ستاسې د اسلامي پوښتنو ځوابونکی مفتي حکیم الله صابر الحنفي صاحب.